د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. حنیفي وایي د ټول شموله دولت جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال ویلي چې دوی د یوه پراخ بنسټه او متخصص حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه خبر خپور شي. فارس اژانس راپور ورکړی دی چې مولوي عبدالسلام حنیفي د څرګندونې تېره ورځ په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره په لیدنه کې کړې دي. راپور کې د حنیفي له قوله راغلی چې تر اوسه پورې تر نیمایي په ډېرو ولایتونو کې نجونې په ټیټه او لوړه کچه د زده کړو اجازه لري او ډېر ژر به دا مسئله په ټولو ولایتونو کې حل شي. هغه د غرض له ټولو سیمهییزو او نړیوالو هیوادونو سره پر ښو روابطو ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره لازم شرایط پوره کړي دي. بلور ته افغانستان ته 19 میلیونه ډالر نغدي پیسې انتقال شوې. د بشري مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیونه ډالر نغدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک له لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته وسپارل شول. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شویو ستونزو لپاره یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د نغدو پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را په دې خوا هره اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هره اونۍ نږدې 60 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. او ننګرهار کې 3 تنه وژل شوي، طالبان وایي په تړاو یې 2 تنه نیول شوي. د ننګرهار چارواکي وایي په هیوې ولسوالۍ کې د تېرې شپې د هغې پیښې په تړاو یې 2 تنه نیولي چې د یوې کورنۍ 3 غړي پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست ازادي راډیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي چې ناپېژاندو کسانو تېره شپه د دغه ولایت د ښوې ولسوالۍ په شګې سیمه کې د یوه دیني عالم ابراهیم پر کور د چاړو او تبرګیو برید کړی چې په ترڅ کې د یادې کورنۍ 3 غړي چې یوې ماشومه، یوه ښځه او یو ځوان چې د سیمو د اوسیدونکو په خبره شاوخوا میاشت وړاندې یې واده کړی و پکې شامل دي. وژل شوي او په خپله دیني عالم ابراهیم او مېرمنه یې سخته ټپیان شوي دي. خو ځایي مسؤلان وایي چې د دې پیښې په تړاو یې 2 تنه چې شمېر او هویت یې نه دی ښودلی نیولي او له لومړنیو څېړنو یې ښکاري چې پیښه د شخصي اختلافاتو له امله رامنځته شوې ده. مسؤلان وایي چې د پیښې له پوره تحقیقات وروسته به یې جزئیات له رسنیو سره شریک شي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.